السلام علیکم دوستانو دې ویډیو کې یو څو لغتونه دي خاص کر بګنر والو لپاره ډیر ایزی او اسانه دي د هغې په واسطه تاسو کولی شئ خپل انګلیسي لیول چک کړئ چې څو صحیح کوئ. زه به یو لغات ویم او تاسو به خپل جواب ځان سره په نښه کوئ، یعنی کم چې صحیح. زه به یو څو سکنډه وروسته بیا صحیح جواب تاسو ته ووایم، نو په دې باندې به تاسو خپل انګلیسي لیول چک کړئ. لغتونه ډیر اسانه دي. لومړی لغت چې دی زو. زو تلفظ کیږي. زو څه شي ته وایي؟ لومړی یعنی آپشن A ځنګل ته وایي، آپشن B ژوبڼ یا باغ وحش چې ورته ویل کیږي، آپشن B دی، یا آپشن C پارک ته وایي. ABC کم یو صحیح دی؟ که چیرته مو آپشن بی صحیح کړی نو دا صحیح دی. زو ویل کیږي ژوبڼ یا باغ وحش چې ورته ویل کیږي، کوم ځای کې چې ځناوري او ځنګل غوندې هغې ته ویل کیږي، یعنی پارک غوندې خو ځناور پکې زو ورته ویل کیږي. ژوبڼ یا باغ وحش اسانه. دویم لغت دی انډر. آپشن A د پاسه، آپشن B څنګ ته، او آپشن C د لاندې. د انډر معنا کم یوه ده. که چیرته مو آپشن C سلیکټ کړی خوښ کړی نو صحیح ده. انډر معنا د لاندې. د بک از انډر د ټیبل، یعنی کتاب د میز لاندې دی. اوس راځو دریم لغت جمپ. څه ته ویل کیږي؟ لومړی آپشن A ټوپ کول، ټوپ وهل، آپشن B منډه وهل، یا آپشن C خندل. دې کې کم یو صحیح دی؟ که چیرته مو آپشن A غوره کړی نو صحیح دی. جمپ ټوپ وهلو ته ویل کیږي، ټوپ کول. څلورم لغت ویجیټیبلز. آپشن A سبزیجات، آپشن B اونه، آپشن C پاڼه. دې کې کم یو صحیح دی؟ آپشن A صحیح دی. ویجیټیبل سبزیجات، ویجیټیبل کې سبزی ترکاری ته ویل کیږي. پنځم ګریپس. څه ته وایي؟ آپشن A کیله، B مڼه، یا C انګور. ګریپس ویل کیږي انګور، آپشن C صحیح دی. اوس راځو شپږم لغت سیک. څه ته ویل کیږي؟ آپشن A ناروغ، B صحتمند، یا C خوشحاله. آپشن A صحیح دی، ناروغ. سیک ویل کیږي ناروغ ته یا مریض ته چې موږ وایو. اووم لغت ټاکینګ. آپشن A خبرې کول، B چوپ کیدل، یا C خندل. کم یو صحیح دی؟ آپشن A خبرې کول. ټاکینګ ویل کیږي خبرې کول. اتم لغت بینیفټ. څه ته وایي؟ آپشن A تاوان یا نقصان چې ورته وایي، B فایده، C ګټه. بینیفټ ویل کیږي B او C دواړه صحیح دي. فایده
او یا ګټه benefit د فلان کې شي ګټه دا ده یا فایده یې دا ده benefit یې دا دی نو benefit دواړو ته استعمال دی شي نهم لغات نیو څه ته وایي اپشن A زوړ B پخوانه یا C نوې آپشن سی صحیح دی نوې نیو ویل کېږي نوې ته او ټول نه اخر لغات لسم فاست څه ته وایي آپشن A ورو B تیز او C شاته آپشن بی صحیح دی فاست ویل کېږي تیز چې کوم تیزی فاست نو دا لنډ امتحان د لس لغتونو امید کوم ټول هم صحیح کړي او که صحیح کړي هم نه نو دینه هم زده کړي مننه